لومبه خو د ټول لومبه استاد ډېره مننه. ټول ضروري خبره چې دا کله اخیری اشاره د رمضان سٹارټ شي او بیا خصوصا دا اجتماع یو کم دیرشمه نو دا بیا د سی چې دا د اختر شپو کې حسابيږي د غرض شپې. نو په دغه کې بیا عوام راځي چې هر څوک پیزار اخلي، څوک سویټس اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک چینی، څوک چاول، مطلب مختلف سوداګانی داخله اخلي. نو په دې کې رش کشومي، نو په دې باندې مونږ خوشحاليږو. خو د دې خوشحالي هغه خبره نورم دو چند شي خوشحالي چې د خلکو سره سمسهب ونشي. چا که په جیب کې 1,000 روپۍ راوړي، چا 2,000، څوک بچو ته سپلۍ اخلي، څوک پیزار. نو مونږ وایو چې دا راوتل زمونږ په دې حق باندې دي چې داسې چا نه د موبایل سنیچنګ ونشي، چا نه پیسو سنیچنګ ونشي، بل لای چې څوک سویټس اخلي چې هغه ور پرایسینګ ونشي. نو د دې خوځخیلي عوامو دا چې څومره دي مونږ وایو چې د دې په خوشحالو کې شریک شو. نو مونږ به بار بار روزو کاغه شپې کرزي، خو چې عوام په فیسیلیټیټ کېږي نو مونږ به روزو. الحمدلله حالات ډېر پکې بهتر شوي دي. ریټس چې کم دي نو هغه چې کم د بی کیټګری دا یا د ای کیټګری دا هغه پرایس لیست ټیک ټاک فالو کیږي. مونږ پکې بیا زه خو پکې ما پکې خپل کسانم دغه کړي اکثر په خفیه طریقه باندې یو لیږو چې به یو ګوره چا سو ریټس نس. نو اوور پرایسینګ فی الحال د سویټس حواله سره نه کمپلینټس راغلي او زه پکې پرسنلی مو ګرځیدم نو هغه سیز نشته. دین علاوه صرف لکه سویټس خو نه، د سپلو دکانونه دي، د بوټانو دکانونه دي. نو مونږ په دې ټول لکه چینار بابا دی، کله لنګر روډ سره د خوا کې مارکیټ دی، که زمونږ سره د مټې چوک دی او کدا د خوځخیلې دا بازار. نو هر دکان ته ما تقریبا هر دکان ته ویزټ وکړو. کوشش مودای ماشاءالله خلک هم مطلب خرش کش جوړي. دکانداران ته موږ هم ریکوست کو، بیا هم کو چې په دې کې هر قسم خلک دي. ډېر خلک داسي چې هغه وس نه رسی، ډېر خلک داسي چې د سپلو په ځای د چپلو وس رسی. نو دوی ته موږ یو ریکوست وکړو د تاسو د میډیا په وساتت هم ورته وایو چې خیر دی که یو غریب سړی که ته 100 ګټې پاغې کې ته 50 ګټه 40 ګټه، نو د دې هغه فایده بدای چې دا غریبانان دا کمیونټي دا په اورال موږ سره د دې اختر په خوشحالیانو کې شریک شي. یو پنجابي سي چې راغلو هغه د قانون مطابق کار وکړو. یو دا ایس جی صاحب راغله د قانون مطابق کار کوي. کوم څنګه سودای بس هغه شان دی سره کې هغه موږ سره موږ په دې میټینګ وکړو. خو دوی موږ ته چې کوم خبره موږ ته ښکارا کړو، خو د اوسه پورې یو افسر موږ دا خبر نه ګرځي تاسو په دکان کې دا مسله ده او موږ سره له ان شاء الله موږ بدا کوو. څومره هر قسمه 2 نمبر شیز دي هغه مخنیوي وکړل موږ هغه ستاینه کوو. دلته کې چې هر دکاندار ټیک ټاک کار کوي نو موږ بالکل دا سره وګورو او د هر حدا پوری نو ان شاء الله دا سره زو. او چې سره غلط کار کوي غلط کار وایي نن ایس سے براوتل د داخلي بازار کې د ټریفیک مسله د پولیسو لکمو ایس په خپل راغله د ټلیفون نو پولیس رالو او ټریفیک کوم راوته واشو. موږ ایس مشکور یو چې په هر مقام باندې راوځي او د داخلي د خلکو د پاره د داخلي دوام د پاره یو افورت کوي لګاره د هر دکان وزټ کوي. بل په دې علاقه کې خپل یو ټیم هم راخړل هغه ګرځي دغه د ټیم رپورټ ورکړي. موږ د دوی یو جهان مننه کوو، ډیر شکریہ ادا کوو چې د داخلي د خلکو سره دومره مینه پورا خپل کردار ادا کوي. او دوی موږ د ایس ډیر شکریہ ادا کوو چې په دې روزه کې چې دوی کوم کردار ادا کوي. زما په خیال په داخلي په تحصیل باندې اولنې ایس سی دی چې دوی چې کوم خپل کارکردګي خو عوام ته نو زه به سټي د یو سوشل ورکر د دوی ډیر زیات ستاینه کوم. په دې مسکوتن د سکیورټي د صورتحال باوجود دوی راوتي نو کم بکرین والا چې دوی چیک کړلو داغو معیار خو داغو ریټ خو هغه له اعداد ورکو. د دې لپاره نه دی راوتی چې مطلب دی موږ څوکتنګو او د دې لپاره راوتی چې موږ د خلکو معیار چکو ریټونه چکو چې کم کسان په ګوري هغه له باقاعده موږ ولاړو زموږ په موږ کې هغه اعداد ورکو. موږ د دې ډیر زیات شکریہ ادا کوو.